الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوما بایولوژي. نن ټاپک زما د کلاس 11 د بایولوژي نه دی او دا ټاپک دی ویکسیز او دا سیکنډ نمبر چپټر دی. اوس چې دی ویکسیز څه ته وایي بغور یو چې تاسو یې پوه شئ. نو دیز آر لانګ چین فیټي ایسیډز ویچ آر بانډډ ټو لانګ چین الکوهول. یاد ساتئ ویکسیز مونږ دې ته وایو چې کله ډېر شي فیټي ایسیډز راغونډ شي. فیټي ایسیډ څوک دي؟ فیټي ایسیډ هغه څیزونه دي چې هغه په جسم کې چربي جوړوي. نو چې کله ډېر شي فیټي ایسیډز راغونډ شي او د دې سره یو بل څیز ورسره ټچ شي چې هغې ته موږ وایو الکوهل، چې د کوم څیز په آخره کې او ایچ ای او ایچ ګروپ یي نو هغې ته موږ وایو الکوهل. نو کله چې ډېر شي فیټي ایسیډز او ډېر شي الکوهل رایوځای شي نو هغه په بدل کې یو بل څیز جوړوي چې هغې ته ویلی کېږي ویکسیز. Waxes contain one fatty acid which is attached to long chain molecule with a single OH group. خو په دې کې بله دا خبره چې زیاتر ویکسیز چې زموږ سره یي نو په هغې کې فیټي ایسیډ چې دی یو فیټي ایسیډ چې دی هغه اټیچ کېږي چاته الکوهل ته. لکه یو طرف ته تاسو یو فیټي ایسیډ والی د فیټي ایسیډ یو مالیکیول والی او بل طرف ته ډېر شی الکوهل والی. نو چې کله دا یو فیټي ایسیډ دغه ډېر شی الکوهل ته اټیچ شي نو دې ته موږ وایو ویکسیز. بیا د پراپرټیز چې ویکسیز خصوصیات څه دي؟ دا ویکسیز په اصل کې څه دي؟ نو they are insoluble in water. دا ویکسیز داسې څیزونه چې دا په اوبو کې نه حل کېږي. they are stable compound and are resistant to degradation. دا زموږ سره stable compound دی and resistant. د دې فقرې مطلب دا دی چې داسې یو څیز نشته چې دا فیټي ایسیډ او دا الکوهل د یو بل نه جدا کړي. د دې مطلب دا چې د ویکسیز دا سټرکچر چې دی دا نه چینج کېږي. Waxes forms a waterproof layer on the surface of leaves and fruits in plant. وس زموږ سره کوم لیوز دي یا زموږ سره میوې دي نو په هغې باندې له پاسه دا یو لیر جوړوي، یو پټ جوړوي چې هغه واټر پروف وي. نو بیا دا اوبه چې دی د دې نه نشي پاس کېدی. In human body waxes are produced by glands. اوس زموږ په جسم کې تقریبا 20 گلینډز دي. دا گلینډز دا کار کوي چې دا زموږ په جسم کې پټې بیماریانې ختموي. نو زموږ په جسم کې ویکسیز څوک پیدا کوي؟ دا گلینډز پیدا کوي. سیبیکیس اینڈ سریومینیس گلینډ. اوس دوه قسمه گلینډ دي، یو ته موږ سیبیکیس وایو او د هغې نه علاوه سریومینیس گلینډز دي زموږ په جسم کې. خو دا په کوم ځای کې دي؟ آوټر ایر. زموږ چې کوم غوږ دی کوم بهرنۍ حصه ده په دې کې دا دوه گلینډز لګېدلي دي. اوس دا پکې څه پیدا کوي؟ سیبم او ایر ویکس. زموږ په دې غوږ کې دا یو ویکسز پیدا کوي چې هغې ته موږ سیبم ورته وایو یا ورته موږ وایو ایر ویکس. اوس ویکسز آلسو کورز د باډي اف انسیکټ. اوس زموږ سره کوم ماشي دي کم انسیکټس زموږ سره دي کم کیړې مکوړې چې دي نو د هغې په جسم باندې هم له پاسه ویکسز پیدا کېږي او د دوی پروټیکشن کوي. اوس فنکشن څه دی؟ یعنې ویکسز څه کار کوي؟ ویکسز پروټیکټ پلانټ فرام د لاس اف واټر. ویکسز دا هیلپ ورکوي بوټي له. خو بوټي له څنګه هیلپ ورکوي؟ چې کله پټ جوړ شي په دې پاڼه باندې نو د دې نه بیا چې دی بیا کومې اوبه چې دي هغه بیا د دې بوټي نشي وتی. ان هیومن ایر اټ ټریپس انسیکټس اینډ ډسټ پارټیکل. زموږ په غوږ کې چې کله ویکسز موجود دي نو دا هغه دوړې موړې وغیره چې دی دا رانیسي. که زموږ غوږ ته چې دی انسیکټ ننوځي نو دا هم رانیسي. دې کوټډ د هیرز وولز اینډ پر. او دا ویکسز په کوم ځای باندې موجود دي؟ دا په ویښتو باندې او زموږ سره چې کوم ځناور وي په هغې باندې چې کوم وول وي کوم وړی چې یعنې کومه ګړۍ چې یا زموږ سره ویښته وي په هغو باندې دا چې دی هغه کور کړي. they prevent plant from abrasive damage. کوم بوټي چې دي نو دا وچوالي ته نه پرېږدي. یعنې ویکسز دا کار کوي چې د بوټي نه اوبه وځي نو دا یې نه پرېږدي. نو هلته بوټی چې دی زموږ سره وچ نه پاتې کېږي بیا نو ځکه وایي چې دا د ایبریسیو نقصان نه چې دی بچ کوي. they are used in car polishes for shining. بل د دې نه علاوه دا ویکسز چې دی دا په پالش کې استعمالیږي. کوم ګاړو چې کوم رنګ ورکوي د هغې په پالشینګ کې چې دی دا استعمالیږي. او they are also used in polishing furniture. زموږ سره چې کوم فرنیچرې دي د هغې په پالش کولو کې دا استعمالیږي. آټوموبایلز د ګاړو کې بیکاز دی آر انسولبل ان واټر. د هغې وجه دا ده چې دا واټر چې دی دې ته څه نشي ویلی. که موږ دا ګاډۍ به انسو راانسو نو دې ته بیا څه نشي ویلی. اینډ ریزسټنټ ټو اټماسفیریک اکسیډیشن. او کوم د اټماسفیریک چې کوم څیزونه زموږ سره راځي کوم ډیمیج چې د اټماسفیر نه راځي نو هغه هم دې ته چې دی څه نشي ویلی. نو دا ویکسز امید کوم په دې به تاسو پوه شوي. دا یاد ساتئ چې ویکسز چې دی دا په پلانټ کې او په انیمل دواړو کې موجود دي او په نان لیوینګ څیزونو لپاره چې دی هغه موږ استعمالوو. او ویکسز داسې جوړېږي چې کله فیټي ایسیډ د الکوهل سره یوځای شي نو دا چې دی زموږ سره ویکسز جوړوي. زه امید کوم په دې به تاسو پوه شوي. د نوي لیکچره پورې د الله په امان خپل فیډبیک چې دی ماله ضرور راکوئ. تھینک یو.